نو د شراب مې درته ویل رسول الله صلی الله علیه وسلم پر اخیستونکي خرڅونکي جوړونکي وړونکي کومک ورسره کوونکي په دې ټول رسول الله لعنت ویلې الله لعنت دی وایي په دې کسان تاسو وسګوري دي الله لعنت باندې د ډیر مسلمانانو نه کوي یعنی دی الله له رحمت لري نو دی الله له رحمت سلري شنو بیا پاته درس شي بیا درته پاته څه شي آیا بیا څه شي درته پاته کیږي الله دې موږ تاسو ته نجات را نصیب کړي نو کوم ځای کې چې شراب وي شراب خرڅيږي او غځای کې کار مکوه کار درته جایز نه ده د خنزیر غوښه یو ځای کې کار درته جایز نه ده و یو داسې ځای وي د موږ بعضي فقها او اجازه تور کړي څنګه بعض علما وای مثلا یو لوی مرکز ده څه شي ده یو لوی مرکز ده په دې لوی مرکز کې بل دي چاره نسته بل ځای کار درته نه پیدا کیږي خو په دې لوی مرکز کې یو بغل ته داسې کار کوي چې نه د شرابو خواته کار لري نه رخلي نه دی نه خرڅوي هیڅ کار دی ورسره نه خو ته په دې یو ځای کې یو حلال کار کوي بل بغل ته نو دا کار دی کولای شي خو په شرط دي چې دا ګوتې دې ورسره لګیږي نه داسې ځای خو امکان نه لري چې وي دی او داسې ځایونو کې کار مه کوئ پیغمبر علیه ګوري رزق مو په الله با جل وعلا باندې پور ده وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها زنده سره چې رزق ته ضرورت لري د دې رزق دی الله په ذمه ده الله وایي د دې ذموار دي زه یم یا الله پسې دا درته وایي ويعلم مستقرها ومستودعها دي تا رزق چیرې ذخیره ده په غم زه علم لرم هغه ځای ته دې زه ورولم نو په بعض شیانو باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي من ترک شیئا لله عوض الله خیرا منه ساسي یو کار دی الله دی پاره پرې خدای الله به خبر لوري نو ښه راځي مهرباني وکړئ اواز خو سم نه ده خو خیر سبا اواز سم ده ان شاء الله دوستانو د سکرین د سر 2 ملیون ته تر زر ورسو د شیرینګ یو شذر پرې ورسو ان شاء الله ټول سوالونه جوابو ښه د افتخار صاحب مهرباني تاسو مې خلاص کړئ افتخار صاحب مې مخلص کړئ دا غمزاده کاروان دا راپورت الو مهرباني افتخار صاحب ډاکټر صاحب تاسو خپل مایک بند کړئ السلام علیکم زه لک وخت غواړم زه جرمني نه راګیږم مولانا صاحب وبخښه ها مهرباني جرمني کې ما او تاسو د لایف همیشه وینم فرانکفورت جرمني کې اوسېږم او زه خپل اصلا پښتون نه یم زه ترک یم او بخې نو مونږ د افغانستان ترکانو یو کله چې هجرت هم کړی پاکستان کې نو هلته مې دا پښتو زده کړی ما په پاکستان کې بیا مونږ ترکیې ته راغلو ترکیه کې یو او مونږ ټول کورنۍ ترکي غږیږو او د الله په فضل سره د ما 14 کلن زوی مې اولنی کس و چې په منبر ته خیزي د جمعې خطبه ورکوي او مونځ هم ورکوي خلکو ته د جامع جماعت ته دلته په فرانکفورت جرمني کې دا ویډیوګانې مې ټول ته مې ماشاءالله مولا صاحب زه یو تا فالو کوم او یو خدای دې وبخیر ډاکټر اسرار احمد رحمت الله علیه او بل ډاکټر مفتی محمد طارق مسعود شدا کنه ډاکټر مفتی مسعود طارق دا درې کسب زه فالو کوم دا تاسو چې کوم خبرې چې کوي یا کوم د اسلام مبارک معلومات راکړي الله تعالی تاسو ته د اجر درکړي دنیا او آخرت کې امين تاسو احتیاج ډېر د ما سر خلاصي د تبلیغ باندې خدای قربان موسم قدر او زموږ دلته په دې جرمني کې د خبره د اکثر ځایو کې د موږ د مسلمانانو ورونه په دې شراب خرڅي د غلطه کار کوي او دا مجبور دي دوی ته نور هغه نشته دي د څنګه د تا په ګناکار سي د خو شراب نس کې خپل غلطه کار کوي او پیسې حلاله پیسې ګټي دی د لپاره د پیسې حلاله دي که حرام دي او مجبور ده نو بل ځای نشته د کار لپاره دا مخکې ډاکټر سي محترم مخکې د دې جواب ما ورکړل کې چیرې داسې وسګوري موږ ډیر خلک داسې وي چې هغه وای هغه د سلطان صاحب لټان خو به د مثال اوریدلې وینه او سلطان وای یو کس دوه د سلطان صاحب لټانو نو دا دیوانی لاندې پراته نو بیا د یو لټر لونی نه توتر لویدل او په دې ځای کې بندو په دې ګیره کې دلته نو په لار کې یو کس را روان ده په باسکل سور ده غته وای کاکا دلته راسه هغه ویل دي سیدا غزه بخته موسیقي قصه د سراغه له تیر تیر سي خیر
وای دا توت نه ده دا له دې ځای راواخه په دې خوله کې راته واچوه وای اوس تابله لارې دې راوګرځولم باسکل دې راباندې ودرول دلته ته اوس په دې خپل لاس باندې دا توت نسې راخیستلی خولې ته یې واچوې نو یو داسې لرګی یې راخیستلی تې ورته بند کړې ده سم یې دبولی ده چې اوس به دې له لاسونو له خپو نه زه سم خلاص کړم نو کله کله د موږ بعضې انسانان همداسې وي تکلیف په رزق په سینه کې ګوري الله رب العالمین قرآن عظیم شان کې فرمایي یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ای خلقو تاسو په ځمکه کې پاک ګوري یو خو حلال بل پاک خواړه خوري پسې ګرځېږي یا ویې لټوي تکلیف پسې وکړه و بل ځای کې الله جل وعلا داسې پسې فرمایي تاسې حلال پسې وګرځېږي حلال وخوریا او لمانه وبېرېږي اوس ګوري یعنی دا امکان نه لري چې چیرې دي زه ډیر شاګردان لرم په دې اروپایي هیوادونو کې الله دې د دوی حفاظت او ساتنه وکړي الله دې دوی زم د ستا یو شاګرد زم یم زم اکثر وخت تاسو ورونه یاست تا فالو کوم الله مو سرلوړي کړه الله دې تاسو د ایمانو د عقیدو حفاظت او ساتنه وکړي دا دې تاسو په ایمانو دلالت کوي چې شرعي پوښتنې کوي الحمدلله زړونو کې مو ایمان ځای نیولی ده اوس که مو نه کولی څه به مو کول مسأله داسې ده که چیرې بل ځای کار درته پیدا کیږي شک او شبهه درته پکې نه وي په همغه ځای کې کار وکړه ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وَدَعْ مَا يُرِيبَكَ إِلَى مَا لَا يُرِيبَكَ او كما قال النبي صلی الله علیه وسلم یعنی هغه کار پرېږده چې شک درته پیدا کوي هغه کار ته لاړ شه چې شک درته نه پکې پیدا کوي اوس یو ځای ده ته کار کوې په دې کې شراب سته دي خنزیر غوښه سته وغیره خو ته په یو بل بیل بخش کې کار کوې له دې سره دې بیخي کار نسته یعنی راخیستل خرڅلاو کته کول پورته کول ترتیبول یو کار دی ورسره نسته خو ته په یو بل طرف کې کار کوې خپل کار دی کوي خپل حلال دی خرڅوي حلال دی راوړي حلال دی ګراک ته ورکوي په دغه ځای کې بیا کار وکړه کوم حرج او مشکل پکې نسته کوم حرج او مشکل پکې نسته لیکن که پوه سولې چې په دې ځای کې د شراب غوښه شراب کته کوم پورته کوم ترتیب کوم خنزیر غوښه وغیره بیا په داسې ځای کې کار کول پکار نه دي ښه قربان موسم مننه ډېره مننه ستا زه نور کته کېږم دا ملګرو نور چې په دې ګروپ کې د دوی نه بخښنه غواړم د دوی پیوس دغه په ځای کې زه غواړم مولانا صاحب که زحمت نه وي خپل واتساپ نمبر بیا ما ته راولېږه زه بیا شخصي تا سره بعضې مسایل بیا تلیفون کې درنه پوښتنه کوم او که زحمت نه وي تا لپاره که د واتساپ نمبر کړه ما ته لطف مننه هغه پاته د دې جنس په تماس کې ان شاء الله هغه ورور چې دا هغه واتساپ نمبر ما ته راولېږئ زه په جرمني کې ما بیا کله نه کله زه تاسو ته زحمت درکوم تاسو ته الله اجرونه درکړي ثواب لپاره او زه لږ معلومات نور هم غواړم مننه ډېره مننه دوستانو مولانا صاحب ته هم مننه ورور خدای په امان افتخار حسین صاحب مهرباني تاسو خپل مایک خلاص کړئ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قاری صاحب ټول مرګر ته سلامونه ډارېو وعلیکم السلام مهرباني وکړئ قاری صاحب خو جوړې قدرمن سي الله مو قدرمن قاری صاحب ز خپل کور می وره نزل کور ها وختنه لري بس تاسو لا ګور بس تاسو ته سکرین ټکو قاری صاحب دا قرض یې ورکړه سکرین درته ټاکولی صحیح بیا که دی لای فراغ بیا به موږ سکرین ورته وټکوو نه ګپ به کله کله لګو افتخار حسین صاحب چې خفه نه شي نه زه خپل سني الحمدلله دې سلام اسماره قدرمن سي یې په دې خوشاله اوسې په بخښنې سره ښکته غمزاده کاروان صاحب مهرباني الله دې خوشاله کړه السلام علیکم مولوی صاحب تاسو ته غوړ ملګرو ته سلامونه نه کوي وعلیکم السلام ورحمۃ الله مولوی صاحب محترم ډېر وخت بعد د مولوی صاحب لایف ته ختم هر مولوی صاحب چې ورځم لایف کې مې نه جګېږي څو پوښتنې مې لرلې وکړه اوس په خدي زړه یخ زه په خیر مهرباني مولوی صاحب یو پوښتنه خو دغه و چې موږ دکان ده په د دکان کې مقصد زه شکمن یم لکه شرعي سودا نه کېږي دروغ پکې ویل کېږي او داسې لنډه په ده چې هغه زه چې سودا ته ګورم هغه ماته حلالې نه ښکاري
په دغه کې زه اوس دا دکان چې چیرې پرېږده که نه دکې حتما د کور د پلار هم ناراضه کېږي، مور هم ترونه ورونه غون ناراضه کېږي. بیا په دغه کې زه څه وکړم؟ مقصد دغه خوینده مار راځي، ښه راځي، باد راځي. زه په دې دکان کې څه شی ده دروغ پکې وایسته؟ لکه د مال خرڅونه چې کېږي، لکه داسې چا چې خرڅوي د چا نه اخلي، شرعي دکان چې ته کوي هغه داسې اسانه ده لکه څنګه چې نن سبا د خلک کوي. اکثره دکانداران چې زه ګورم ټول داسې دروغ فریب دا شیان کوي. لکه مال کې دروغ چې ووایم دا هم حرام شي مولوي صاحب. د زړه سره بالکل په دکانداري کې دروغ ویل درته بیله دکانداري دروغ ویل حرام دي، جایز نه ده. بیا په دکانداري کې خدا غش ده، بیا خیانت ده، دوکه ده، یو ګناه نه څو ګناهونه سره یو ځای کېږي. دا اسی د خلقو د فکر دا سوی ده الله جل وعلا رزق دی ته ورکوي، دی په خپل ځان ته خرابوي. اوس ګوره تا دکان خلاص کړی، تا ته الله جل وعلا خپل رزق درکوي، ته کې په دروغ ورته وایې که نه ورته وایې تا ته به هغه رزق راځي. لیکن کله وخت کې حقیقت ورته وایې او هغه د مال صفت ورته کوي. اوس مثلا دا یو شی داسې زه مثال درته وایم، دا شی دغه صفت لري او دغه نقصان لري. دا رزق رب العالمین جل وعلا ته تا ته درکوي چې د تا ګمان اوس داسې جوړ سوی د شیطان دی دا ګمان درته جوړ کړی چې ته دروغ ونه وایې، دوکه ونه کړې، تا ته الله رزق نه درکوي. نه خیر. که تاسو کله کله خیال کړی وي بعضې انسانان ما خپله لیدلي وي الله جل وعلا یې په ژوند او زندګي کې دومره برکت ورکړی وي او بیا ډېر خلک وي هغه لیک دکانداري کوي، لیک تجارت کوي، خو په شرعي طریقې باندې کوي، دغه ګټه هم لیک وي، هغه سودا یې هم کمه وي، خو الله جل وعلا دومره برکت ورکوي دې سړي ته، دومره برکت ورکوي چې په ده باندې لوی مصیبت نه راځي. یو عجیبه د تجربې خبره به درته وکړم. د څه شي؟ یو عجیبه د تجربې خبره به درته وکړم. غواړئ که نه غواړئ چې درته ویې کړم؟ مهرباني تاسې وګورئ دا څوک چې لیک سرمایه لري یا لیکي پیسې لري یا لیک کاروبار لري یا لیک ګټه لري، تاسې تر اوسه دا سړی لیدلی ده چې په هغه دې الله داسې مرض راوستلی چې هغه د هندیا ته مجبوره سوی یا د امریکې ته یا بل وطن ته چې د دې علاج وکړي، داسې سړی مو لیدلی؟ نه قاري صاحب دا ټول مسلمانان ښه راته متوجه سي په دې کې مو ډېر ښه سرخلاص. تاسو داسې یو څوک لیدلی ده چې هغه د روزانه کوي، مزدوري دی کوي، او یا د وړوکي دکانداري دی وي، لیک پیسې دی ورته راځي، لیک ګټه دی ورته راځي، ډېرې دی ورته نه راځي. آیا تر اوسه مو لیدلی ده چې هغه د په علاج باندې 2 لک او 5 لک او 10 لک روپۍ مصرف شوي لیدلي مو دي؟ ما خو نه ده نه قاري صاحب نه ده مو لیدلی واقعیتا خبره. د دې ترڅنګ که یو څوک غټ کاروبار لري یا یې په حرامو را یو ځای کړي یا په غش او په دوکه او په خیانات، تاسې لیدلی دی که مو نه دی لیدلی، هغه بیا په دې د کلي په ډاکټر باندې علاج نه کېږي، د خپل منطقي په ډاکټر ده ته وایي نه ته اوس فلاني هېواد ته لاړ شه ورې دې علاج وکړه، نه یوه نقطه یې 5 لک او 3 لک او 10 لک دونه روپۍ باندې. دا حقیقت درته وایم که نه ده؟ دغه بعضې کسان اوس مثلا یو څوک چې د الله سره په تجارت کې مخلص او صادق او رښتونی وي ولو که لیک وي، دی هغه د کلي ډاکټر ته لاړ شي وایي یو پیناډول او پرستامول راکړه، یا هغه د کلي منطقي ډاکټر ته لاړ شي علاج یې الله جل وعلا صحت ورسره وکړي. دا داسې که نه ده؟ بالکل قاري صاحب. والله یو وخت کې یو کس و زه خپله پیژنم، د موږ په خوا کې و راسره دې سړي د خپلې پیسې په حرامو یو ځای کولې، په مردارو یو ځای کولې، په غشو په خیانت، دې سره خیانت کوله، دې سره دوکه کوله، دې سره دوکه. په دې سړي باندې الله جل وعلا مرض راوستل چې په عربي هیوادونو کې علاج نه کېدل، هندیا ته لاړل. په هندیا کې په 100 لکو نه زیاتې پیسې د په علاج مصرف شوې. د دې سترګو لیدلی حال درته وایم، د دې سترګو لیدلی حال چې څومره پیسې سرمایه یې ترلاسه کړې وه، الله جل وعلا دې موږ تاسو له حرامو وساتي، الله دې موږ تاسو ته داسې دنیا لېږدي وي. امين امين. یعنې دغه سړي چې څومره پیسې په دې مردارو په دې حرامو را یو ځای کړي ټولې په یو ځینې لاړلې. بیا دې په پیناډولو پر سمون الله علاج هم نه کوي، بیا یې داسې سوړه کې در ننه باسي چې ته به حیران پاتې دا څنګه لاړلې. نو دغه ورور ته وایم
ست دي خپل تجارت وکړه، حلال تجارت دی وکړه، په حلاله طریقه یې وکړه، اخلاص پکې کوه، صداقت پکې، په رزق برکت اچونکی الله ده، تا ته رزق درکونکی الله ده. کله چې په رب جل وعلا باندې دا یقین او پوخ سول، باور دی وسول، بروسه دی راغله چې ما رزق الله راکوي، چې کوم رزق الله راته لیکلی هغه به درته راځي. دا که ته اوس په دروغ ځان ته خرابوې او که په رښتیا درته سموې، که په صداقت درته سموې، دا د تا کار. یو ټوکه به پکې کوو. یو وخت کې ما چیرې کار کول، نو د دې تر څنګ یو بل کس و، دي دکاندار، دکانونه یو، نو دا شی چینایي په ټرنډي ورکوه، بل په بل ورکوه. نو یو وخت کې دا دکانونه وربند کړل، حکومت وربند کړل. نو دی روان ولو، وای ما ته وای وای قاري صاحب ملآ، وای خدای پاک خپل دوستان زوروي. پوه نه سولسته اوس قاري صاحب ته یعنی امتحان لپاره اوه والله، یعنی ځان دومره دی الله دوست ورته ښکاره کېدو، یعنی د ما دا دکان بند سوی ده، الله دوست یم ځکه مې الله زوروي. او د ده کار څه شی و؟ دوکه او خیانت. الله اکبر. نو د بعضې خلکو دا نیت و ګمان په الله داسې جوړ سوی وي، نیت و ګمان په الله داسې جوړ سوی وي چې زه چې دوکه ونه کړم الله رزق نه راکوي، خیانت ونه کړم الله رزق نه راکوي. نه خیر، نه خیر، هیڅ کله نه. ابو بکر صدیق رضی الله عنه یو واقعه را یاده سوه. ابو بکر صدیق رضی الله عنه یو خادم و، نو بیا دا به یې لیږل، د باندې به یې لیږل، نو بیا به هغه کار کول، مزدوري به یې کوله، بیا چې به څه شی راوړل ورې په بازار کې به یې اخیستلي وو، په هغه خپل حلاله مزدوري. نو بیا ابو بکر رضی الله عنه ته یو شی ورکول، یو ګوله یا یو څه شی، دا شی به ورکول چې هغه خوړلي وای، ځکه خو د هغه خادم و که نه. دغه خادم یې بله ورځ ورته وویل، وایي یو وخت کې ما حرام کار کول، ناروا کار مې کول، نو هغه پیسې مې چاته ورباندې ولې، نو هغه پیسې مې اوس راویستلې، نو دا شی مې راوړل تا ته مې درکړل. د نیمه ګوله خوړلی و، ابو بکر رضی الله عنه نیمه ګوله خوړلې وه، د نیمې ګولې په اندازه باندې. نو هغه ته ورته ویل، وایي هلاک سې، تر مخ دې ولې نه راته ویل؟ نو په دې خوله کې ګوتې واچولې تر څو پورې دغه نیمه ګوله بیرته راقی کړي. بعضې خلق ورته ویل، وایي دا نقی کېږي، هلاک سولې ځان دې ووځل، وایي والله چې روح مې له جسمه راوځي که بیا م وایي پرېږدم، دا به زه راباسم. الله اکبر. او تر هغه پورې دا ګوتې خوله کې اچولې وې، الټۍ ورته راتله، تر څو پورې چې هماغه له جسم هغه راوایستل. هغه یعنی تاسې نن د موږ مسلمانان دا فکر کوي چې وایي ځکه حرام ونه کړه ما ته رب رزق نه راکوي، حرام ونه کړه ما ته رب په رزق کې برکت نه راکوي. دا تجارت ټول اوس د انسانانو، که یو چا یو ګناه کوله بل یې ورسره کوي، که یو چا یو ګناه کوله هغه بل یې ورسره کوي. یو چینایي قصه راته کوله، مسلمان سوی ده، یو چینایي قصه راته کوله، او یقینا دا د موږ په ټولو مسلمانانو کې دا مردار او پلیت عادت شته. دې راته ویل، وایي چین ته چې دغه تجاران راسي د مسلمانان، وایي اوله سر دی وایي څه وایي، وایي دا تجار راته وایي چې یو ښه هوټل راته تیار کړه چې حلال خواړه پکې وي. څه شی پکې وي؟ پکې وي، حرام پکې نه وي. داسې هوټل راته وښیه. وایي بیا چې داسې هوټل ورته وښیو، بیا چې وایي بیرته راسي، بیا وایي څه راته وایي چې ګوره دا ګیلاس دې جوړ کړی ده، په دغه شکل یې مه راته جوړوه، دا نری کړه او دوم لمبر یې کړه او دغسې کړه، داسې پکې کم کړه چې تر څو ما ته ډېره ګټه وکړي. نو وایي بیا زه ورته وایم چې تر اوسه خو داسې په هوټل پسې ګرځېدلی چې حلال، او دلته بیا حرام په سپینو سترګو کې خورې، د خدای نه ډارېږې؟ اکبر. الله اکبر. هلته ته په هوټل پسې ګرځېږې چې ته حلال وخورې، حرام ونه خورې، او دلته په دې ښه کې حرام څه کوې، بلکې په اولادونو دې هم حرام پسې خوري، په ښځه دې هم حرام پسې خوري، په ټول خاندان دې او ټوله دنیا دې پسې درته حرامېږي. په دې کې بیا فکر نه کوې؟ او دا رښتیا هم دغسې ده. دا د موږ څومره تجاران چې دي داسې د کفري هیوادونو ته لاړ سي، هغه اصلي شی څه وي د هغه شکل ورته وښيي. اوس مثلا دا ریموټ ده، دا اوس اصلي ده، زه اوس غواړم چې د دې کمپنۍ په ضد باندې یو شی راوړم، خو چې اصلي نه وي، دوم لمبر وي، نو بیا هغه ته وایم چې ګوره دا اصلي ما راته جوړه، دا داسې دوم لمبر که، دا داسې دریم لمبر که، داسې مواد کمزوري که، داسې څه شی، تر څو ما ته ډېره ګټه وکړي او د څه شي په نامه یې خرڅ کړم، د اصلي په نامه یې خرڅ کړم، په نامه یې خرڅ کړم. بالکل. نو دې چینایي دا خبره ما ته وکړه، په خدای قسم دا ځمکه داسې راباندې راتاوېدله چې د ظالم زو څونه یو عجیب ځای ته دې ورپم. وایي اوله سر کې راسي داسې ما ته وایي ځان داسې ښه قوي مسلمان
راته ثابتوي چې یو حلال هوټل راته وګوره چې حرام خوړه پکې نه وي او حلال خوړه وایي زه وایم چې والله دا به ډېر تقوادار او مؤمن مسلمان به وي نه ډېر مؤمن مسلمان به وي ځکه له الله نه وېرېدونکی ده او په حلالو پسې ګرځېږي نو بیا چې وروسته راسي اتي وایي راته کښېني چې ګوره په دې شي کې به داسې خیانت وکړې داسې به دوم نمبر راته جوړ کړې داسې به یې نری کړې داسې به پلانی وایي بیا داسې ورته وایي یو سړي ته وایي ما دا خبره وکړله وایي هغه راته وایي چې داسې درس دې راکړل چې ټول عمر ولاکه ما په دې کتابونو کې داسې درس کتلی نو د موږ مسلمانان اوس همدغسې دي که اوس ورته ووایې چې د خنزیر غوښه خورې کېدای شي ودې وزني بالکل قرسي که اوس ورته وایي چې شراب خوري کېدای شي په مخ کې ورسره هر څه پراته وي په دې دې وویلي سي ما ته څنګه وایي چې شراب خوري د خنزیر غوښه خوري خو کله وخت کې چې بیا دته په دوکانداري کې موقع د حرامو په لاس ورځي بیا یې داسې نوش جان کوي لکه د سر په چي کې سي حلوا خوري بشک بالکل یې داسې نوش جان کوي بیا دا ورته نه ښکاره کېږي دا 2 لمبر ده دا 3 لمبر ده د امام ابو حنیفه رحمه الله یو واقعه را یاد است امام ابو حنیفه رحمه الله خو لوی تجار و د کپړو کاري کوي نو یو ښځه ورته راغله وایي امام غواړم دا کپړه خرڅ کړم دا کپړه نه دا کپړه خرڅ کړم مثال درته وایم نو امام ابو حنیفه رحمه الله ورته وایي په څو یې خرڅوي وایي په 10 دینار یې خرڅوم هغې کپړې څو قیمت درلودل 100 دیناره څو 100 دیناره امام ابو حنیفه رحمه الله ورته وایي زه په 10 دیناره نه اخلم زه وایي په 100 دیناره اخلم په څو الله اکبر په 100 دیناره امام دا ښځه ورته وایي سپین ږیری سړی امام مې په ما ملنډې وګي رشخان را به زه درته په لاسې خرڅوم ته امام صاحب ورته ویل چې ګوره ته د دې قیمت نه ده درته معلوم د دې په کپړې په قیمت نه یې خبره زه پرې خبر یم چې د دې قیمت په بازار کې په 100 ده نو زه خرڅوم په رسول الله سي خرڅوم ما ته ګټه کوي خو لیکن ته ور باندې نه پوهېږي نو هغه ښځې ته 100 دیناره ورکړل هغه ښځه ځینې لاړه دعاګانې ورته کولې موږ ځانو ته څوک وایي موږ چې د چا د امام صاحب په مذهب یم مخ دې تور چې د امام صاحب په مذهب امام صاحب دومره حرام خور ولکته امام صاحب نهایت وکړ وای نو د ظالم زو آلته په کور او په اولاد او په دې ټولو سي خوري هغه درته هیڅ نه ده خو دلته بیا داسې بده د خنزیر غوښه در باندې ولګېږي والله چې په دوکانداري کې د مسلمانانو مال په حرام په غش خوري دا همدغسې درته مرداره ده لکه د خنزیر غوښه چې خوري الله دې موږ تاسو ته هدایت را نصیب کړي خاد نو دا ورور که را سره وي الله دې وکړي چې په دې خبرې سر خلاصوي وي مولوي صاحب فکر کوم چې ما خبره سم پوه نه شوم ما مقصد دغه و چې زه د کور کشر یم مشر نه یم دکان د مشرانو په لاس کې ده اما ما ویل چې زه چې ګورم ورته سودا شرعي نه کېږي اوس کچېرې وځم خو کور کې بیا هم ماته رسېږي دغه روماړی ته کوشش وکړه شرعي سودا کوه چې تر څو دې وسو طاقت وي لکه زما هغه په لاس کې نه ده که اوس ما پرېږده بیا یې پرېږده بیا بالکل دلته کار مه کوه بېشکه زه په خپله وس کې چې وي زه یې کوم مثال خو دغه بیا کور کې ماته رسېږي او زه خو دلته یم دوکان یې ماته پرېښی ده زه خپل وسه پرې کوم خو بیا هم لکه زه چې دلته یم مثال مانه مشران چې وي پوه شوم اوس وګسه وایي بسته پټۍ واښه یې وخوړل وایي خلکو ویل چې دا مږه ده که څه بلا ده د زړه سره اول خو که دې وس وي کوئ که دې وس نه وي پرېږده ښه
نو داسې ځای کار مه کوه. که پلار درنه خفه کېږي که ورور لا طاعة لمخلوق في معصیة الخالق. ښه ورځه په خیر. اوس خو انشاءالله پوه شوم ورباندې. مننه. او یو څه پوښتنې نور هم وي مولوي صاحب. ښه اوس به همدغه بس بیا سبا چې راسي بیا به بله پوښتنه درته جواب کړم. ښه ملګري به دې راپورته کړي. السلام علیکم قاری صاحب محترم، تاسو ته ټول ملګري ته یو دوه پوښتنه لرم. تاسو نه قاری صاحب دا د جمال په جګړه کې او په صفین په جګړه کې چې دواړه طرفونه ټول یعنی مؤمنین یو ټول د صحابانو دې ترمنځ چې په دغه جګړه کې اوس څوک ملامت یعنی څوک په حق او څوک په ناحق په دې خاطر چې دواړه مؤمنین کنه او آیاتونو په مطابق او حدیثونو په مطابق چې یو نفر په ناحق شهید کی هغه خو یعنی سزا معلوم ده جهنمی ده. او زما دغه سوال ده چې دې په دغه دواړه جنگو کې څوک حق او څوک ناحق. ښه ته مسلمان یې که شیعه یې؟ نه الحمدلله زه مسلمان یم. ښه ماشاءالله. دا جنگ جمل کله سوی ده معلومیږي درته؟ داسې معلوم داسې دقیق کال ماته معلوم نه ده، خو جنگ جمل د بیبي عایشه ترمنځ او د حضرت علي ترمنځ و. دا بل کس څوک دی؟ دا بل کس فکر کوم چې شپږ دېرشم کال باندې و. ښه دا بل څوک در سره ده هغه کیدای شي درته معلومات زیات ولري دغه ته ورته راځه خبرې وکړه. نشته نو را سره ملګري دي را سره همدغه سوال موږ ته منځ ته راغی، معلومات تاسو نه پوښتنه وکړم او ټول الحمدلله ټول مسلمانان اسو ټول اهل سنت اسو. ښه دغه هغه غمزاده کاروان ته مې څومره خبرې وکړلې په کمنټ کې دا کورودانۍ راته ویلوی بیا والا که درشم زه به ساده وم لیونی به وم سم به دې پوهه کړی وم نو د الله بنده. ښه انشاءالله بیا به دې بل ورې سم پوهه کړو. ښه قربان دي سمه صحیح ده او تر مذهب دې وګرځېد صحیح ده. او داسې ته نه راځې مه راځه نو موږ خو نه دې درته ویلي چې ته راسه قرباني سم زکات خو نه راکوې او نه دې زکات رالیږلی ده او نه دې له کوره په ښه راځي چې دومره احسان دې راباندې بار کړی ده. ښه ورځه په خیر ورځه زمری. ښه دا دومره خبرې مو درته وکړلې ښکته او پورته او دې خوا دې خوا. نه پوهېږې ما په سوال ته پوه شوی نه. صافی صاحب خبره داسې ده د جنگ جمل په اړه باندې ما د یوټیوب پاڼه ته دلته د بعضې ملګري که څوک وي خو نسته اډمینان هم نسته جنگ جمل په اړه د جنگ صفین په اړه دا څومره مسلمانان چې دالته تاسو یاست لیگ وخت به درنه وغواړي وایوري تاسو یې واوریا نو انشاءالله ډیره پیدا به درته حاصله کړي. د جنگ جمل په اړه د امام علي رضی الله عنه اول خو دا جنگ د عائشه رضی الله عنها عرضن هو په منځ کې سوی نه ده دا دروغ دی. كثير دي عائشة رضي الله عنها جنگ لعلي رضي الله سره وين وعائشة رضي الله عنها لزبير وطلحة رضوان الله عليهما سره بصريت تنرى تل داريك مدينة تتلزك مكة ومدينة نزديدي وبصريتها بصر لري ده نو طلحة وزبير رضوان الله عليهم اجمعين سره غلي دي اغا بصريت راغلي دي وبصره کې لجنگ جمل كبرانا مخکي جنگ جمل صغرا سوي ده کله چې جنگ جمل صغرا سوي ده دي چا په منځ کې سوي ده دا دي صحابه و دي عبد الله ابن سبا يهودي دي ملګرو سره روافض او شيو مجوسيانو. عبد الله ابن سبا دي ټول شيو بلار ده چا چې دي شيو مذهب من سره وړي عبد الله ابن سبا يهودي ده د دې لخر هغه چې عثمان ابن عفان رضی الله عنه په شهادت کې لاس درلودل دا زر کسان په بصره کې په کوم ځای کې په بصره کې نو دوی راغلل یو واری دلته جنگ جمل صغرا سوی ده بیا ورسته جنگ جمل کبرا سوی په څه شکل سوی ده چا کړی ده ولی رامنځته سوی ده په دې اړه باندې ما په تفصیل سره په دې باندې غالبا په سیرت کې خبرې کړې دي د المؤمن دارالحفاظ یوټیوب باندې تکلاړ سي تاسو راځي په خیر.
دغه ویډیوګانو ته سر ته لاړ څه زی خیم سر ته لاړ څه زی ورته خیم ویډیوګانو سر ته لاړ ها تاسو دا رانږدې کې دی خو تر نږدې کړی ویډیوګانو ته لاړ څه هغه پرې د ویډیو ته لاړ څه پورته کا زه پورته زه څوک زه ها زه په خیر زه همدغه ویډیوګانې د دې کې وګوره دا څللی ونی خلقو سره مو سر ده لا حول ولا قوة الا بالله الحمدلله. قاری صاحب محترم دغه د جنگ جمل مکمل واقعه هغه ویډیو مې راوستله ها غلط عک دوی تخکارک دالت است د جنگ جمل په دې عکس کې ورسره لیکلای ده جنگ صفینم ده جنگ جمالم ده هغه مکمل خبره التستا نو ان شاء الله ډیره پیدا به محصله سي سیده صفای سي ډیره مننه دا وګورئ باندې لیکل شوی د جنگ جمال ښه اوله برخه هم سته او دویمه برخه هم سته او ډیره صحیح شو ان شاء الله زه ګورم صحیح شو مننه او که چا نه ویل دلی مکمل معلومات پکې سته چې بیا درته ښکاره سي راځي په خیر مهرباني الله مومن سره آتش خان صاحب مهرباني تاسو څه ویل لرئ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعليكم السلام ورحمة الله. حق با قدام يشبود دغه حق لإمام علي رضي الله عنه سرو ذكا غدي وخمير المؤمنين ومسلمانان وأمير المؤمنين تاكلي عائشة رضي الله عنها وسر بيعت كري مسلمانان وتبير سي بيعت ورسر طلحة وزبير رضوان الله عليهما بيعت ورسر كري أو عائشة رضي عنها علي رضي عنه لجنجي جمالنا ورس أم المؤمنين ويلي علي رضي الله عنه عائشة رضي عنها أم المؤمنين ويلي أو أم المؤمنين ورتويلا سي ورتويل أم المؤمنين دا او دا خدا واستاسي سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم ناموس أهل بيت صحابة يومون دي بريخي والتوهين وسبكاوي خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. فاس عائشة باعثي شهيد شدني 20,000 مسلمنا خير وقدري شما بود عبد الله ابن سبا يهودي بود عبد الله ابن سبا يهودي بود سبب همه جنگ ها بین مسلمان ها امو روافض مجوسی ها بود کسی که گفت که علی وصی رسول الله است کسی که گفت علی معصوم هست و علی بعد از رسول الله خلیفه هست مسئولی عبدالله ابن سبا یهودی بود. خب رازه راپورته کویه ما خبرونه نه د سوي زړه می مطمئن نه ده ما خبرونه ونه سواله خبرونه دا دوم ځل د سبحان الله سيدي موږ د خبرونه چمتو کوو او رانه پاتې کیږي په خدای قسم عجیب نه ده بالکل خطوبه چرا توهین میکنید این توهین است ما که گفتیم که عبدالله ابن سبا یهودی این توهین است شما برای ما امروز ثابت کنید که اول کی گفت که علی وصی رسول الله هست اما عبدالله ابن سبا یهودی در از کتب شما ما ثابت میکنم بیشک بیا راځه په خیر څو پنځل سغاګان مو په درې ورځې کې راغلي دي ټول تخدیدلي دي دا د الفقار خو دلته راولي ورته راځه په خیر دا بیا لکوم سوي دا بیا د کوم باغ ټوټه ده رايو چې د صحابه ته کنځل وکړ بیا لار شاغه د علیاري شاګرد ما الفقرات لایف شیر کو ناراضي جرأت نه لري قاری صاحب دوی فقط لاندې راځي دوی مسیجونه لیکي او کنځلې کوي وای راشه کناریه ولې دلته موږ تاسو خزي اساس نصيرت للی الحمدلله دم خو اقرار ده دم خو اقرار ده بیشک قاری صاحب يعني تاسو خزي دلته نصيرت للی اما الفقار اخو یک زنديق هست ما یک روز قتش قب زدم یک سوال ازو کردم
ومثل جرنيتر واري تشالوش التوهين ابو بكر وعمر وعائشه رضوان الله عليهم كات بله ما بود ني عمر زن نبود عمر رضي الله عنه إي رقم مربوط كاز امام علي خلافتهم بزور گرفت كتابهای شما میگه فاطمه رضي الله عنها لا تكوب کدنی در مذهب شما این مرد بود یا زن بود علی رضی الله خانش اشته بود هیچ دفاع از زن خود نکرد و دختر ام کلثوم از علی رضی الله بزور بنکاح گرفت خلافت بزور گرفت علی رضی الله خانه ای رقم ششته بود نی کتاب